دوستانو دا د مولوي نورالدین آغا بیان را سره واورئ چې تعویض باندې اجرت اخیستل یا تعویض دم کول دا د شریعت د نظر څخه څنګه دی، آیا دا جایز دی او که نه دی جایز؟ نو دا بیان را سره تفصیلي واورئ تر اخره پورې انشاءالله چې کوم سوال مو په ذهن کې وي هغه به مو دفع شي. راځئ چې دا بیان واورو. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي څه صحابه کرام تللي وو په سفر باندې، چې په سفر باندې تللي وو نو پر لارې باندې بیا دوی پړاو وکړي، لکه موږ ته چې مطلب ګاډۍ وو ګاډۍ ماډۍ موټر سیټ ته ودرو بیا یا چای یا اودس یا اوبه یا بل، نو دلته داسې صحابه کرام هم پړاو وکړي. پړاو چې وکړي نږدې یو کلی و بیا به یا اوبه ځینې غوښتي یا به شیدې ځینې غوښتي یا به خراب ځینې غوښتي، خو هغوی یو شی هم نه کوي ور چې نه کوي ور. نو بیا په دغه کلي کې د دې قبیلې چې کوم سردار و نو هغه مار وخوړی، یا مار خوړلی و یا مار وخوړی. چې ویې خوړی اوس هلته هېڅوک نه ولو چې په دی مطلب یا د ده علاج کړی یا حکیم یا طبیب یا ډاکټر څوک نه ولو یا د دم دپاره. نو دغه کې یو سړی یا یو کوچنۍ انجلۍ یا مینځه چې د هغه راله دا صحابه کرامو ته ودرېدل، ورته ویلې چې زموږ داسې سردار دی، زموږ د قبیلې زموږ خان دی، زموږ ملک دی، هغه مار وخوړی. په تاسو کې یو داسې څوک شته چې دم کوي؟ په تاسو کې داسې څوک شته چې په دم پوهېږي؟ نو ابو سعید خدری فرمایي په دې صحابو کې یو صحابي ورسره ولاړ سو، چې ولاړ سو وایي موږ نو په خبر چې دغه صحابي چې دی هغه په دم باندې پوهېږي، دم مدرود د چوچې کوم بلل کېږي په هغه باندې پوهېږي. دی ورسره ولاړې هلت یې ورته وویل موږ ته څه شی وغوښتې تی موږ ته شی نه کوي را، نو زه مفت دم نه در باندې کوم. هغه ویل نو بیا څه کوې نو چیش غواړې؟ هغه ویل دغه رمه ولاړه ده ما ته به دغه رمه راکوئ. بل روایت کې راځي 10 وزې پسونه ول دا به راکوئ. قرار دی راولاړ شو دم یې ورباندې وکړ. دم چې ورباندې وکړي هغه ملک هغه سردار د قبیلې جوړ او روغ سو، تا چې ول په رسۍ تړلی و خلاص سولو. بیا یې هغه رمه جنې را روانه کړه، چې را روانه یې کړله بیا رالو ملګرو ته راورسېدې. هغه ویلې تا دا دم چیرې زده کړي دي دا تا چش پر وویل؟ هغه ما خو الحمدلله شریف پر وویل. ول الحمدلله دې ورباندې وویله؟ ول الحمدلله مې ورباندې وویل. په الحمدلله کې دومره لوی اثر دی؟ په الحمدلله کې دومره لوی اثر دی. اوس په دا پسونه څه پکونه دا دې څنګه جنې واخیستل؟ دا خو حرام دي. ته څنګه پر یو چا الحمدلله وایې او بیا راولاړېږې مطلب شکرانه ځینې غواړې روپۍ ځینې غواړې؟ دا شکرانه نه ده، دا پیر چې تعویض ماویز کوي بیا روپۍ ځینې غواړې. نو دا جایزه ده، پروا نه لري. دا تعویضونه دا وایي قرآن خرڅوي، قرآن نه خرڅوي، آیتونه نه خرڅوي. صحیح ده، آیتونه سړی نه خرڅوي بالکل. خو دا د منډه دا د ترنډه دا د ورتګ دا دې ګوره د بخاري حدیث دی، د بخاري. ما ته خلک بیا په کمنټ کې ویلې کې درواغ مه وایه. څه وایي؟ درواغ مه وایه، ما ته مه وایه. دی وایه بخاري دی، امام بخاري صاحب دی درواغ نه وایي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نعوذ بالله درواغ دی نه وایي. د خپلو خولو سره پام کوئ چې څومره د خوله ده هغومره خوځوه د مولانا بجلیګر صاحب پر چم چې څومره د خوله ده مرداره خوله په نسوارو لړلې، په چرسو لړلې، په تاریاکو لړلې، په شرابو لړلې، بیا وایه و دا درواغ دی، دا دې څه وویلې؟ ستا ایمان و تا ته نه در پاتېږي. نو د چې هغه پسونه مسونه راوسته بیا دی دا سره ویل دا به څه پکوو یاره دا خو غلط کار وسو. نو دا تا پسونه څنګه چې نه اخیستې؟ شکرانه دې څنګه چې نه اخیستې ده؟ نو رالو را روان سو، چې رالو پیغمبر علیه السلام مبارک چې رالو بیا یې کیسه ورته وکړه ول یا رسول الله داسې کلی و داسې کور و داسې خلک و موږ شی جنې وغوښتې موږ ته شی نه کوي را. بیا په هغو کې یو سردار و بیا مار وخواړی بیا دی ورلی بیا یې دم ورباندې وکړي. ول دم دې څنګه ورباندې وکړي؟ چیشت ورباندې ویل؟ الحمدلله مې ورباندې ویل. تا ته چا در ښوولی و؟ الحمدلله تا ته چا در ښوولی و؟ الحمدلله. ولو دا الحمدلله خو زما یې زده وله. نو اوس یې ویل یا رسول الله دغه پسونه موږ څه په وکړو؟ موږ ته جایزه دي؟ موږ ته جایزه دي؟ پیغمبر علیه السلام مبارک پر وخندل زما یې سم راله کښېږدئ. و جایزه دي، معلوم یو حساب پکې کښېږدي، سره تقسیم یې کوي، په خپله کې سره تقسیم کوي. زما یې سم معلومه کوي ګوره داسې نو مه کوئ. نو یعنې معلومه دا شوله که چا پر چا الحمدلله شریف وویل نو هغه بیا که څه شکرانه جنې واخ پروا نه لري. یو وخت کې یو کوچنی پیری و، یو کوچنی بچی راتلی سبقه لره، نو هغه داسې د جناتو اثر جنات مطلب تنګوي هم ډېر. نو بیا سبقه لره راتلی، بیا خیر بیا ما سبق ورته وایي نو بیا
جناتو سره لږ ښه تعلق پیدا سولو چې پیدا سولو نو بیا ما د هغه څه پوښتنه وکړله چې ته د کومه ځایه راځې دا ټیم د لره ده زه د قنداره څه راځم ښه د قنداره څه راځې نو عمر دې څو دی عمر تقریبا 10 کاله و یا 11 کاله به و بس دغونه شاوخوا به و نو ته څنګه راسې ته چیش کوې هلته چیرې یې داسې ولې وایي دره ده دا ادرې سره موږ اوسېږو زما پلار ملا دی و چې زه راتلم زما مور ډوډۍ پخوله موږ ډېر غریبان یو دونه غریبان یو چې بیخي کله وږي سو بیا دا ستې چې کوم ودونه یې بیا موږ کله کله ستې ودو لره درسو هلته په هغه کې ماړه سو نو مال پلار تا پرېږدي ولې یا پلار ما نه پرېږدي د باندې به زه د کوچنیانو د بازۍ په دغه راووځم بیا زه د لې راسم دغه یو هلک و د هغه سره مطلب دا پیری چې دی هغه هر شی چولو نو بیا ما ورته ویلې ما دا کله کله چې موږ یو تعویض وکړو یا دم وکړو بیا دا ولې پر دغه پیر باندې د پر اولاد باندې اثر کوي هغه ته شکرانه نه جن اخلي ته شکرانه جن اخلي بیا باغوم را اثر پر تی باندې نه کوي قدرمنو دوستانو کوم چیرې څه معلومات ترلاسه کړئ په دا ویډیو کې دا بیان کې نو د ملګرو سره لازمي شریک کړئ او زموږ چینل ولی خان 306 ضرور در سره سبسکرایب کړئ تر څو داسې معلوماتي ویډیوګان تر تاسو هر وخت په اسانۍ سره ورسیږي